السلام علیکم. د دوست رادیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د ګلمنې کلی دا چنه ناول دویمه برخه اورېدلې وه. په دویمه برخه کې تر دغه ځایه رارسېدلې وو چې ملک په ټول کلي اور بل کړه. د سهار له اذانو سره د ګلمنې پلار او کلیوالې راورسېدل. ټول کلی محاصره کړه. د شپونکي د کلي خلک جومات ته یو را روان وو. تر لمانځه وروسته یو دم ملک شیرګل په جومات ورننوت. د جومات کلیوال ټول ودرېدل چې ملک شیرګل دلته څنګه راغلی دی. او ملک شیرګل وویل ستاسو شپونکی مې په کار دی، چېرته دی؟ کلیوال یو بل ته وکتل، له یو بل سره وبنګېدل چې ملک شیرګل له شپونکي سره څه کار لري. یو کلیوال پوښتنه وکړه، ملک صاحب خیر خو به وي که نه؟ او ملک ورغبرګه کړه، ډېرې خبرې مه کوئ، هغه موږ ته تسلیم کړئ، هسې وخت مه ضایع کوئ. د رمو مالک راپورته شو، هغه زما شپونکی دی او زه چې پوه نه شم تاسو ته شپونکی نه شم ښودلی. ادا چې اوس څه کېږي نو راسره په درېیمه برخه کې واورئ. پیل کوو د ناول په درېیمه برخه. ملک خپل مشر زوی بادر ته اشاره کړه چې د رمو مالک له جوماته بهر کړي. هغه هم د رمو مالک را بهر کړ. کلیوال ټول له جومات څخه راووتل او بادر د رمو مالک پر ځمکه راخطا کړ او ورته یې وویل ولې ټول کلی را باندې ړنګوې؟ ازر شه ادا راته ووایه چې شپونکی چېرته دی؟ د رمو مالک وویل که مې مړ هم کړې نو زه تر هغې داسې نه ښایم تر څو چې ما ته خبره ونه کړئ. ملک له ګریوانه ونیوه او راپورته یې کړ. ورته یې وویل ستا شپونکي زموږ عزت ته لاس اچولی او موږ هغه په هېڅ صورت ژوندی نه پرېږدو. د شپونکي ټولو کلیوالو په یو غږ وویل هغه داسې هلک نه دی چې د چا عزت ته یې په بده سترګه وګوري او دا نشو ویلی چې ستاسو د کلي کومه جنۍ یې خوښه کړې وي. د ملک اعصاب خراب شول. خپلو کلیوالو ته د جنګ امر وکړ. سمدستي لوی جنګ جوړ شو. د جګړې له شور سره د کلي ماشومان او ښځو چغې شروع کړې. شپونکی ډېر ستړی وه. دا هر څه ورته یو خیال ښکارېده چې په دې وخت کې یو کس په جونګړه راننوت. شپونکی یې راویښ کړه او ورته ویې ویل زر له دې ځایه ووځه. ملک شیرګل د خپل کلي خلکو سره راغلی چې تا ووژني. شپونکی هم په دې ویره له جونګړې وتښتېده او د غره لمن ته یې ځان ورسوه. ټول کورونه یې ولټول خو شپونکی پیدا نه کړ. هغه کلیوالو ته وویل که مو شپونکی موږ ته ونه سپاره بیا راځو او ستاسې ځوانان او زموږ ځوانان به په وینو کې لمبېږي. ملک له خپلو کلیوالو سره خپل کلي ته ستون شو. شپونکی د غره له څنډې د ملک د ظلم ننداره کوله. څو ځلې هڅه وکړه چې ځان تسلیم کړي خو ورسره کلیوال ملګري اجازه نه ورکوله. کله چې د ملک آسونه له کلي ووتل نو کلی یې له ګردونو ډک کړ. شپونکی کلي ته راستون شو. خپل ټول کلیوال شکېدلې ګریوانونه او سرماتې ولیدل. سخت خفه شو. یو کلیوال یې ورمنډه کړه، له ګریوان یې ونیوه او هغه یې پر ځمکه راخطا. هغه په قهر سره وویل تا د منځني کلي کومې پیغلې ته سپک کتلي؟ ها؟ شپونکی حیران شو. ویې ویل باور وکړئ زه هېڅ چا ته په سپکه نه ګورم او تاسې وینئ چې د خپل کلي له جونګړې هم بې ضرورته نه وځم. کلیوال یې په سوک ووهه. د شپونکي خوله په وینو شوه. د رمو مالک چې د شپونکي وینې ولیدې نو خپل کلیوال یې له هغه څخه لرې کړه او له ځمکې راپورته کړه. بیا خپل ټولو کلیوالو ته وویل خیر که شپونکی څوک نه لري، خیر که دی تنها دی، خیر که دا کور نه لري خو دا زما زوی دی او که چا ورته په پورته سترګه وکتل نو ښه به نه وي ورته. د رمو مالک شپونکی جونګړې ته راوست، وینې ورته پاکې کړې. په نرمه لهجه یې ورته وویل زویه په منځني کلي کې دې څوک خوښه کړي؟ شپونکي هم په ماته ژبه وویل نه نه څوک نشته، داسې څوک نشته چې تاسو پرې پریشاني وکړئ. د رمو مالک بیا ورغبرګه کړه ګوره زویه ما ته ووایه کومه جنۍ خو دې څنګ ته نه راتلله؟ شپونکی غلی شو. ورته یې وویل هو یوه جنۍ شته د ګلمنې په نوم، هغه زما خوښه شوې.
ځکه مې خوښه شوه چې هغې زما شپېلۍ خوښه کړه او ما ترې له کوره ډوډۍ راوړله. ما یې ډېر قدر کوه. یو بله جنۍ هم ورسره راتله. د رمو مالک مسکی شو، پر اوږه یې ورته لاس کېښود او ورته یې وویل هېڅ خبره نشته زویه، زه به هر څه سم کړم، خو یوه خبره وکړه، ته چې له ښار نه راغلی نو ستا هلته رښتیا کورنۍ نشته؟ شپونکی غلی شو او ورته یې وویل چې زه په دې اړه اوس څه نشم ویلی، چې وخت راغی په هر څه به پوه شي. د رمو مالک وویل سمه ده، موږ سبا ته ستا لپاره منځني کلي ته ځو او ګلمینه به درته وغواړو. ملک شیرګل په کلي کې هم د کلیوالو ترمنځ ګنګوسي او خبرې شروع شوې وې. یو یې وویل چې د ملک لور ملامته ده، د شپونکي خوارکي څه ګناه ده؟ هغه ما هېڅ په کلي کې نه دی لیدلی، تل به یې د غره په لمن کې شپېلۍ غږوله او ښایي چې د ملک لورې څنګ ته ورغلې وي. په دې وخت کې یې غږ کړ څه موده مخکې ما ګلمینا او نازګله د غره له لمنې د کلي په لور را روانې لیدلې وای، په لاس کې دیګی هم وه. دوهم کس ورغبرګه کړه، هسې مو د شپونکي خوارکي مرګ پسې راخیستې ده. دوی په همدې خبرو کې وه چې د شپونکي کلیوال د دوی پر لور را روان وه. دوی چغې کړې هلې د شپونکي کلیوال را روان دي، ښکارې په کلي برید کوي. ملک شیرګل او ټول کلیوال دیرې ته راغونډ شول. ملک وویل تاسو یې پرېږدئ چې کلي ته راشي، زموږ میلمانې دي، وبه ګوري چې دوی څه ویل لري. د شپونکي کلیوال زړه نازله کېدل. یو کلیوال د رمو مالک ته ورغږ کړه خان مامده د شپونکي په اړه کومه خبره ونه کړې، بس یوازې به ترې بخښنه وغواړو. د رمو مالک خان محمد ورغبرګه کړه که څوک له ما ملاتړ کوي نو را دې شي او که څوک یې نه کوي نو اوس هم کولی شي کلي ته وګرځي. ټول غلي او د ملک دیرې ته نږدې شول. په دیره کې ناستو خلکو د شپونکي د کلیوالو روغبړۍ لپاره په دیره کې ودرېدل. هغوی چې کله دیرې ته را داخل شول نو ټولو سره د زړه په سره جوړو په خیر وکړ. ملک شیرګل د رمو مالک ته وویل خان محمده څنګه مو راپیښه کړې، لکه چې شپونکی راته تسلیموئ که څنګه؟ له دې سره ټولو کلیوالو په ډکه خوله خندا وکړه. د شپونکي کلیوالو خپل لاسونه سولول او د دوی خنده یې ونه شو زغملی. سترګې ښکته کړې. خان محمد وویل نه موږ په جرګه راغلي وو. ملک شیرګل وویل د څه جرګه؟ خان محمد موږ له تاسو نه د شپونکي لپاره ګلمینه غواړو. ملک شیرګل له ډېرې غوسې خپلې شونډې په غاښ کړې او ورته یې کړل ګوره محمده تاسو خو پوهېږئ چې موږ په خټه خانان یو، یو قام مو له تاسې بیل دی او بله دا چې له پردیو سره خپلوي نه کوو. که مې دیره کې نه وی ناست او در سره دا سپینګیري نه وی نو زه پوهېدم چې ته مې څنګه پوه کړی وای. د شپونکي د کلي ملا صاحب غلام حضرت وویل ګوره ملک صاحب خدای جل جلاله ټول انسانان یو ډول پیدا کړي او دا مونږ او تاسو یو چې له یو بل نه ځان بیلوو، په خپلو منځو کې مو توپیرونه پیدا کړي. هر انسان د خپل نیک عمل او تقوا له پلوه ارزښتمند او معتبره دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په پردي قامونو کې ښځې وکړئ تر څو ستاسو له نورو سره مینه او خپلولي پیدا شي. ملک شیرګل وویل ملا صاحب ستاسې خبرې سمې دي، خو موږ ته د نیکونو څخه دا رواج پاتې دی او ګلمینه زما نازولې لور ده، هغه ما په ناز رالویه کړې. زه څنګه اوس هغه یو بې سواده شپونکي ته ورکړم؟ ښه به دا وي چې شپونکی موږ ته تسلیم کړئ، که مو تسلیم نه کړه نو داسې وګڼه چې موږ او تاسو د یو بل د عزت دښمنان یو. بس ټول کلی خبر شو چې ګلمینې پسې د شپونکي جرګه راغلې. ځینې پیلې خوشحاله شو او ځینې بیا په زړه غمجنې شوې، ځکه یو شمېره نورو هم له شپونکي سره مینه وه. ګلمینه هم ډېره خوښمنه شوه چې د خپل کلي د ژوند ملګری وټاکي. په سوچونو کې د غره لمنې ته لاړه، په خیال کې خیمه رمې او شپونکي ښایسته سترګې ولیدې. پر نغرې توره تبۍ او ډوډۍ پخولی تر سترګو ته شول. د شپېلۍ خوږه نغمه او نغري تریخ لوګی دې ته د ژوند ارمان ښکاره شو. په همدې فکر کې وه چې د پلار په درانه غږ سره ټوله خیالي دنیا ړنګه شوه، هر څه یې وران شول. وا جنۍ څه شوې ګلمینې چېرته یې؟ دې غږ ترور دې غږ ورخطا کړه، خپل ټیکری یې په سر کړ او بیا خپل پلار ته ورغږ کړ
ابا په کوټه کې يم. ملک کوټې ته له راننوتلو سره د ګلمینې مور ته ورغږ کړ. وا د ګلمینې مورې ته هم راشه. ګلمینه په زړه کې خوشحاله شوه. فکر یې کوه چې پلار به د شپونکي په اړه پوښتنه کوي. شپونکی دې خوښ دی او که نه؟ د ټیکري پیسکې په خوله کړه. پښې په لړزې شوې. زړه یې له ژړا ډک شو. خو کله چې مور راغله نو پلار یې ورته وویل چې له نن نه وروسته دا نازولې لور دې ګودر ته ونه لېږي او نه به د شنیل سره ناسته ولاړه کوي. امور یې وویل سمه ده، انوره به نه ځي. ګلمینې چې دا خبرې واورېدې په ژړا شوه. له کوټې ووته. پلار یې په غوسه وویل چې ستا له وجې خو د ټول کلي د خندا شوم. د همدې ورځې لپاره مې لویه کړې وې. که دې له کوره بهر پخه ایښې وه نو په هماغه ورځ به دې په قدر ماته کړم. مشران رښتیا وایي چې لور دې پیغله شي نو بیا ورته خاوند پیدا کړه. ډېر افسوس دی چې ته مې په کور وساتلې. تا ته مې وخت درکړ. که مې هغه د میرو زوی ته ورکړې وي نو اوس به خبره داسې نه خرابېده. په مینه راته واده کوي. د لیونۍ لور یې ته د له مور هم پوښتنه وکړه. هغې زه لیدلی وم. بس د مور و پلار مې خوښه وه. موږ هم په پټو سترګو واده وکړ. د ګلمینې مور ملک ته وویل اخیر دی زه یې پوهوم. ته نور بس کړه، ماشومه ده، راځه کښېنه ډوډۍ تیاره ده. ملک هېڅ ونه ویل. خپل څادر یې څنډ ووهه او له کوره ووت. نازګله د ګلمینې د کاکا لور او له دې سره یې ډېرې جوړه وه. دواړو یو بل ته د زړه حال ویلو. هغه د ګلمینې خوا ته ورغله. هغې ژړل. نازګل یې څنګ ته کېناسته. د هغې په اوږې لاس کېښود. ګلمینه خپلې ملګرې ته غاړې وته او دواړو سره بې اختیاره وژړل. هغې نازګلې ته یې وویل د هغه شپونکي څه خبر نشته چې هغه څنګه دی. نازګل ورته ټوله کیسه وکړه. ورته یې وویل چې کاکا او کلیوال شپونکي کلي ته تللي وه تر څو شپونکی ووژني. د هغه کلیوال هم وهلي وه خو شپونکی پیدا کړی نه وه. کاکا ویلي که هغه پیدا شي نو ټول کلي په منځ کې به په دار وځړوي. ګلمینې وویل اوس به څه کوو؟ دا به څنګه کېږي؟ نازګلې ورغبرګه کړه. یو کار به وکړو. هغې ویل څنګه او کوم کار؟ نازګلې وویل که زما منې دواړه وتښتئ او کلی پرېږدئ. هغې ورته وویل نه خورې داسې خو نشم کولی ځکه بیا به ټول کلی تاسو ته پیغوره درکوي. له دې خو چې دواړه مړه شو ډېره بهتره ده. نازګلې وویل بس نو بله لاره نشته خورې. همدا یوه لاره ده چې ته پرې هغه له مرګه بچ کولی شي. هغې وویل چې داسې ده نو بیا زه هم ځان وژنم او دا به زموږ په نصیب کې لیکلي وي. نازګلې په خوله لاس کېښود. نه خورې داسې مه وایه. ستا شپونکی به تا ته ورسي. بس یو کار وکړه. له عادې سره دې ټولې خبرې شریکې کړه. ګلمینې ته هم دا خبره ډېره ښه ښکاره شوه. په دې وخت کې د ګلمینې مشر ورور دروازه په درست سره بیرته کړه او ګلمینې له ویښتو ونیوله. په کوټه کې چغې جوړې شوې. له ځنډ وروسته د ډز غږ په کوټه کې چوپ په چوپتیا خپره کړه. ګاونډیانو کلیوالو د ملک کور ته رامنډې کړ. د ګلمینې مور په بیړه کوټې ته راننوته او مشر زوی د سپېړې ونیولې. ځوان یې مرګ شي. دا دې څه وکړه؟ خپله خور دې په ډز وویشته. بادر ورغبرګه کړه. دا زما خور نه ده. نو له پردي هلک سره به یې نه کتل چې واده ته یې زړه شوی وه نو ویلي به یې وه. په کلي کې کم ځوانان وه چې دا لاړلې بې منصبه شپونکي سره د واده خوبونه ویني او هغه دومره جرأت پیدا کوي چې زموږ کلي ته جرګه رالیږي. ملک هم ورخطا کوټې ته راننوت. په کوټه کې د بادر په لاس توپانچه او نازولې لورې په سلګو وه. نو بویواک یې په لوړ غږ وویل الله یې حاکم ته غږ کړئ. ملک خپله لور په غېږ کې راواخیسته. د لور سترګو یوه وښکه تویوله. هغې څه نه وویل او غوښتلې خپلې سترګې ورپوي. پلار یې پوه شو چې لور یې ورته څه وایي. د لور خولې ته یې غوږ ورنږدې کړه. لور یې ورته وایي ابا شپونکي ته څه مه وایه هغه بې ګناه دی. کلیوالو حکیم راوست. نوموړې ګلمینه ولیده. د هغې حالات ډېر خراب ښکارېده. حکیم ملک را بهره ورته وویل
چې تاسو باید دا ژر د ښار روغتون ته ورسوئ. له دې سره سم خپلو زامنو ته یې غږ کړه چې ټانګه تیاره کړئ او خپله خور تر بازاره ورسوئ. دا وه د ناول دریمه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک او خدایزاد رب مسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ.